مونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. غوښتل مو چې نن په یو بله موضوع باندې وغږیږو چې اکثر زمونږ ستاسو وطنوال په دې موضوع باندې ډېر آګاهي نه لري. خاص کر دا ویډیو د هغه چا دپاره ده چې د ډېر وخت نه د جهاز هضمي یعنې د معدې او د کولمو مشکل لري. شکایت کوي چې ډاکټر صاحب 10 کاله کېږي یا 15 کاله کېږي خېټې تکلیف لرمه، معدې تکلیف لرم، معده مې جوش کوي، ډوډۍ خوړل نه وروسته راته تشناب تک ضرورت پیښیږي، خېټه مې باد کوي، قبضیت دوامداره قبضیت وي راته، ډوډۍ چې وخورم بوجي را باندې، ډاکټرانو ته تللی یم او ډاکټران وایي څه مشکل نه لري، دوا خورم او هېڅ ښه کېږم نه. اکثر دغسې مریضان چې دوامداره یا د ډېر وخت نه د جهاز هضمي مشکل لري او د ډاکټر صاحبانو د توصیې او د معاینې نه وروسته د معدې او د کولمو کوم داسې خاص مشکل نه لري، اکثر داسې مریضان د عصبي نارامتیا په رنځ باندې اخته وي، یعنې ذهني نارامه وي، تشویش لري، اضطراب لري. تاسو باید معلومه وي چې د عصبي سیستم د ټول نه زیاتې ریښې چې وي دي هغه د جهاز هضمي یعنې د معدې کولمو په برخه کې دي. لږم ذهني نارامتیا د انسان په معده او کولمو باندې ډېر غټ تاثیر کوي. یو غټ تاثیر خو دا وي چې د هغه حرکات ګډوډېږي، یعنې څنګه چې باید معده او کولمې حرکت وکړي او هغسې کوم خوراک چې دی هغه هضم کړي په هغه طریقه نه کېږي. او دویم چې کله یو څوک په اضطراب او تشویش کې وي د هغه د وجې نه د هغه خوب ګډوډېږي، د هغه خوراک ګډوډېږي، یعنې په وخت باندې د سهار خوراک نه کوي، ناوخته راجع کېږي، شپې ناوخته وده کېږي، بیا د ورځې ټوله ورځ وده وي، د شپې ټوله شپه یا ایښي د شپې خوراک کوي، هغه سره بیا بعضې عملونه ورته پیدا کېږي، یا بازاري خوراکونه کوي، یا د سګرټو نشه باندې اخته کېږي، یا بیا د تشویش او د رنځ ختمولو دپاره په نوشابو باندې اخته کېږي. یعنې تشویش او اضطراب دوه مشکله پیدا کوي. یو خو دا چې د کولمو او د معدې حرکات ګډوډوي، دویم دا چې د انسان نورمال ژوند کې تغییر راولي، یعنې خوراک کې فرق راولي، بعضې عملونو باندې انسان اخته کوي. او اکثر د معدې او د کولمو مرض سره سره دغسې خلک چې تاریخچه ترېنه واخلې درته وایي به چې ډاکټر صاحب په وړه وړه خبره باندې قهر راځي، ښه خبره هم د خلکو بده را باندې لګېږي، د شپې خوب زر نه راځي، خوراک ته مې هر وخت زړه نه کېږي، د زړه ټکان مې تیز وي، خوله پې راځي، لاسونه یې ریږدي. نو د داسې خلک په نسبت د دې چې په ډېر دواګانو باندې اکتفا وکړي، یعنې همیشه دواګانې استفاده کړي، ښه خبره دی چې داسې مریضان خپل ژوند کې تغییر باندې ډېر فکر وکړي. یعنې همیشه داسې مریضان چې دي هغه په خپل ژوند کې په تغییر باندې هېڅ فکر نه کوي، همیشه په ډاکټرانو پسې ګرځي او په دواګانو پسې ګرځي، لیکن 80% د دوی تداوي چې ده هغه د دوی په خپل لاس کې ده. یعنې که په ژوند کې تغییر راولي 80% دوی ښه کېږي. مثلا د ټولو نه مهم شی دا دی چې داسې مریضان باید ورزش شروع کړي. د ورځې 30 دقیقې 40 دقیقې دوی باید حد اقل نور ورزش نه منډه ووهي، منډه نه قدم باید ووهي. دغسې کارونه سخت وي، لږ ډسپلین غواړي، خو دا دی چې ګټه د انسان وجود ته ډېره وي. د ورزش سره سره په هفته کې یوه ورځ 2 ورځې داسې یو ځای ته لاړ شي چې چېرته لږ روانې اوبه وي یا سرسبزي. افغانستان کې موږ تاسو اکثر داسې ځایونه لرو کوم چې ډېر قوي اقتصاد هم نه ده ورته پکار، هر سړی دا کارونه کوی شي. خاموشه فضا کې په هفته کې 1 ساعت 2 ساعته داسې ځایونو کې تېر کړي، ملګرتیا دوستي یا ناسته ولاړه هغه چا سره وکړي چې د ده په روح و روان باندې مثبت تاثیر کوي، یعنې دی ورسره خوشحاله وي. او دغسې ټولنې نه هغسې خلکو نه چې دی ورته ذهني نارامه کوي هغوی سره خپله ناسته ولاړه پرېږدي. کوشش وکړي چې خوب په وخت باندې وکړي، یعنې همیشه کوشش وکړي چې په خپل وخت باندې وده شي. خوراک په خپل وخت باندې وکړي، یعنې د سهار چای، د غرمې ډوډۍ، د ماسخوتن ډوډۍ دا په وخت باندې وکړي. او یو څه موده ځان سره په ځان باندې لږ تکلیف راولي، کوشش وکړي چې د ذهني نارامتیا د وجې نه د ده په ژوند کې ډېر تغییر رانه شي. مثلا
که دا کوم عمل باندې اخته کیږي د ذهني نارامتیا د وجې نه یا کوم اضافي خوراک کوي ګډوډ خوراکونه کوي دا کنټرول کړي نو داسې مریضان بغیر د دوا نه 80% ښه کیږي. افغانستان کې یو بل مشکل و چې موږ مریضان به درلوده، دوه قسمه مریضان به درلوده. یو به دا مریض څو هیڅ مشکل به نه درلوده، هغه به دا فکر کاوه چې ډیر غټ مشکل راکېده خو ډاکټران نه پوهېږي. بل به داسې مریضانو چې هغه کې به ډیر غټ مشکل و، هغه به بیخي ځان ته توجه نه کوله. دواړه په غلطه دي، دواړه هغه د مرض د وجې نه خرابېږي او دا بل مریض چې کوم دی مرض نه لري او ځان خرابوي. نو کوم مریضان چې ډاکټر ورته وایي ته مرض نه لري، یو ډاکټر دوه ډاکټرانو ته تللي دي، اضافه تشویش او سوچ دې نه کوي، ځان د خوشحاله وساتي، ورزش دې شروع کړي، خپل د ژوند روټین دې مسلسل په مناسب ډول باندې عیار کړي چې هماغه خپل خوراک او خوب هر څه په وخت باندې وکړي. خواست د دغه مریضانو نه دا دی چې خپله تداوي په خپل ځان باندې په خپله وکړي، ځان پرې ډېر تشویش نه کوي او دا کومې نښې نښانې چې موږ وویل که دا په چا کې وي او کم مخکې چې تشریح ورکړه چې دغه کارونه باید وکړي. انشاءالله دغه کارونه د کولو سره داسې نه چې یوه ورځ دوه ورځې وکړي او سبا وایي چې زه خو ښه نه شومه. عموما د دغسې کارونو دپاره باید یو میاشت دوه میاشتې مسلسل خپل ژوند کې دا تغییرات راولي نو انشاءالله مثبت تغییر به راشي.